یو وړوکی غونټې چا ماته ویلیو او هغه ته زه وایس کال ټلیفونیک کال ورته کوم حالانکې ما سره ریکارډینګ موجود دی د هغه زنانه د کم سره چې هغه بکولې هغې والله العالم بکولې هغې دا به الف خان پوهېږي الف خان فاونډیشن به پوهېږي او هغه خلک به پوهېږي او نه زه داسې زر راځم ما اول ریکارډینګ کړی دی او بیا هغه ښځې ته مې هلته راشه لایف او لایف خپله وینا وکړه چې تا سره څه شوي دي الف خان شیرپاو فاونډیشن یا الف خان شیرپاو صاحب دا ځان ته چې ولی الله وي او ډېر بزرګ وي چې دې تا سره ستا څه مجبوري وه او ستا څه حق و تا ته هغه حق میلاو شو میلاو نه شو څه چل شوی دی د دې متعلق به هغه په خپل آواز باندې خبرې کوي او زه کوشش کوم ما ورته لایف راشه چې زه ستا لایف خبرې خلکو ته واورم او ته هغه خبرې وکړه او که لایف رانه بیا به زه کوشش کوم ریکارډینګ د هغې واورم تاسو ته इस स्मार्ट ट्यून को अपना बनाने के लिए अभी स्टार का बटन दबाएं। शुक्रिया। एक वाहिद बादशाह है जिसके दरवाजे पर जितने फकीर इकट्ठे हों उतना खुश होता है और दुनिया के जितने बादशाह हैं उनके दरवाजे पर जितने फकीर इकट्ठे हों वो उतना खुश चढ़ जाता है। ये अल्लाह भी अजब बादशाह है। शायद तुमने कभी भूल के भी मुझे सजदा न किया, मांग मैं तुझे भी दूंगा। सारी रात शराब में गुजार दी, सारी रात नाच गाने में गुजार दी, मुझे से मांग तुम्हें भी दूंगा। जुमे की नमाज भी नहीं पढ़ी, मुझसे मांग मैं दूंगा, अपनों को भी दूंगा, ना फरमानों को भी दूंगा। एक वाहिद बादशाह है जिसके दरवाजे पर जितने फकीर। आपके मतलूबा नंबर से زما خیال الف خان شیرپاو سودا وکړله دې ښځې سودا وکړله او ګپ خو بهرحال ما سره ریکارډینګ پروت دی او دا که د الف خان شیرپاو خپل سازشي هم صحیح ده او که مثلا زه به یو ځل بیا ټرای وکړم چې دا که صحیح دا ښځه دې ته امداد پکار دی او د داسې ښځې مدد هم پکار دی خو که دا چېرته واقعي دغسې د دې ریکارډینګ ما سره شته आपका मतलूबा नंबर फौरत मसरूफ है बराए। دا جی جناب اوس به چلو چې دا ښځه به پرېږدو د دې ریکارډینګ به واورو د دې ښځې ریکارډینګ دا دی د الف خان متعلق چې دا څه ویل غواړي که د دې ښځې کال پکې راغی بیا به کال والو او که نه نو تاسو دا وګورئ چې دا ښځه څه وایي غور سره ښه سوچ سره او د دې کومه ویډیو ده هغه هم واورئ نیم خبر چې ویډیو یې کوم ځای کې ده. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې وروره ښه یې؟ شکر دی د الله احسان دی. تاسو ښه یې؟ تاسو جان حبیب صاحب خبرې کوئ؟ بالکل جان حبیب خبرې کوم. تاسو دا نمبر کومه ډېر په کوششونه پیدا کړو ډېر په کوشش په دې پسې څو ورځې ما کمې منډې ووهلې زه پسې الله لا وکړم دا پلان جی جی خو بس لمبر یو ساعت یو کس و خدای دې دواړه جانه ښایسته کړه خدای دې کامیاب کړي چې تاسو لمبر راله راکړو ډېره ډېره هم بس الله یې هغه هم خیر وکړي او الله یې تاسو هم خیر کړي دې به زمونږ یو څه خبر کړي ته زه په لاهور کې یم څه به د نن تقریبا دا د لایف راله جی لایف په خپله راله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اصل کې ما ستا بیا ریکارډینګ چلولو دا راته ووایه بچیا دا تا ما سره په وختي خبرې کړې وې بیا ما کال میلاولو ستا کال نه میلاوېدو نو دې دپاره ما ستا ریکارډینګ چلولو خو ښه ده چې ته اوس په خپله لایف رالی دا تا ما ته د الف خان متعلق څه کیسه کړې وه چې ته بیماره یې د کینسر څه مسله ده ستا او دا څه چل شوی و؟ جی ما والا دا خپله زما دا 8 کالو لور ده ما والا دا بوتلې وه ما والا دا بوتلې وه زما هېڅ دس نشته زما دونه غریبي ده که نه که زه تا ته ووایم که نه چې زه 100 روپۍ چیني راوړم که نه په هغې زه 2 ټیمه تېرومه زما خوا ته طاهر خان هم دی صحیح ده زه د طاهر خان د ټول سره یم صحیح ده आवाज ورځي او بالکل راځي ته خبرې کوه ستا دا وخت
600 کسان ستا आवाज اوري لګیا ده. شهیدا ما ته چاره دی علم خان تیر پاو فتره له چاره کراوي تعالی علم خان تیر پاو لا سره به سمد کی هغه زما ډیر زیاته غټه خرچه راتله. ما د باران لرېدو ما خپله د تو نهو کالو د ځان سره روانه کړه او ولاړم علم خان تیر پاوله. ما ورته یم تیر پاو صاحب مې ځکه چې زما دا لور دا ټولې ما ته وي ټول کاغذونه یې بیا راوړه. په سبا له باندې بیا لاړم. ما د دې ټول د پېښور د شوکت خانم کاغذونه، د پېښور د هسپتال کاغذونه، د مردان کاغذونه، د کراچۍ کاغذونه، دا ټول غټ سیټ ما دته ویوړه او ما دته مخې ته کېښودو. کومه یې معیارې چې وې کوم چې ټول مې ورته کېښوده. ټول رپورټونه ما دته کېښودل. دا ما ته ډېر صحیح شلو. مې زه ښه ده چې زه بیا د علم خان تېرپاو نه راغللم. بیا علم خان تېرپاو زما یو نمبر و چې هغه یې ورکړی خو هغه خو لکه ډېر وایس میسېجونه کول خو لکه هغه میسېج د میسېج په څېره باندې نه و. په دې کې زه راروان شوم. ما له علم خان 1000 روپۍ راکړې وې دا واخله او وې که دې زما غېلي ډېر زیات ژړلو چې دې نه خبرې کولې. دا ورته چې په ژړا شوه په ژړا شوه تا وې که موږ د نور ژړلې وي نو یې چک ته یې اچولی و. سیویل که لګې نور جړلې وې ویلې که نورې جړلې وې نو چک به اچولې وې. چک به یې اچولی و. ما دا به سم دغه و. ما اوس تاسو را خبرې کېږي ما د اوس سوچ راځي. بیا زه راغلم را روانه شوم. رانم خو دلته خدای شي ما کرایي کارسته وې. ما ده ته وویل زما نه یو ځای بېل دی یو ځای مې چرس مرس کړي هغه نه پس خاوند ته مې 2 ځله اټاټې شو. زما معلې ته پته ده مخلوق ته پته ده ټولو ته پته ده د ورکوټي اختر پسته زما خاوند بیمار دی. مې زما هېڅ وخت دس نه کېږي. علم خان ما ته وایي چې الله شته. بیا ما ته یو کس سعودي نه ټلیفون وکړو وایي ددې تا ته 50,000 روپۍ میلاو شوې. ما ورته ویې نه. بل کس راته ټلیفون وکړو وایي تا ته 7,000 روپۍ میلاو شوې. ما ورته ویې نه. بیا خدای دې د کور روان کړو دلته کوم پیسې لېږلې تا ته یې ولې نه دي میلاو کړې د ماشین هغه ژړا خو کوم زموږ په دې مغزو کې پرته ده. بیا په دې کې زه په کراچۍ کې وم. شاهد حاجي صاحب ما له 10,000 روپۍ را لېږلې وې. ما ته یې ټلیفون کړی و. په هغې کې ما له علم خان 6,000 روپۍ را لېږلې وې. خدای م شته قرآن م شته په ایزي پیسه باندې هغه یې ما له را کړي دي او هغه پیسې بیا به شاید ټلیفون وکړو چې تا دې له ولې دا پیسې کمې ورکړي. زه خطا شوې یم. زه په خپله هم بیماره یم. زه پنځه کم په 1,00,000 روپۍ 2 میاشتې پس خوند وهمه. زه دونه ګډوډه یم. زما په مالک زما طاهر خان هم دی. دغه هم لکه هغه ستا خبره هغه 15 روپو والا نیک والا هر ځای نن سبا ګرځي که نه. هر ځای کې جوړ شوي دي. هغه هم دی زما په مالک. زما صرف زما سره یو کمره صرف ټیک ته چې لاندې په ځمکه کې ده. زما 3 کوټې دي په ما رالېږي چې باران چې زما سره هم چې خدای کم بچې به مې چې لاندې کېږي. خو الله دې په موږ رحم وکړي. موږ به دونه که خو دې که مسافرو ته دا سوال کوم دا منت کوم چې کوم مسافر دی خلک وپېژنئ او بناګانو پیسې مه ورکوئ. نشو تماشو پیسې مه ورکوئ. که یو ډمه ورته ګډېږي هغې له به ورکړي. چې څوک یې شراب په بوتل څښي هغې له به ورکړي. خو چې یو مجبوره ښځه هغې له نه ورکوي. دا او چې کوم وخت کې چې تا ته چا وویلې چې یاره تا له پیسې درلېږو نو علم خان ورته څه ویل چې دې له مه لېږئ ما له راکړئ. ما علم خان ته وویل ما له رالېږئ زه به یې تا ته بیا لېږم. ما به علم خان ته په 2 درېمه ټلیفون کوم مې بی جانه زه به یې هاو مې بی جانه که چا څه رالېږلي زما په لور ډېر تکلیف دی. ما ته به یې چې چا نه دي رالېږلي زه درله څه درکړم. په بدماسۍ به یې راته خبره وکړله. مې زه الطاف شیخ خو دې دې سره پوه وکړي. زه خو د چا نه ځم کړی. بیا د هغه موبایل ویې په 2 بجې مې ویې مې دا ستا له طرفې نه ما ته میسېجونه دي وګوره. وایس میسېجونه به راتله. په هغې کې دونه خفه ومه دونه مې ژړلو. مې یا الله تا موږ دې سرې ته کېنولو دې ته به نه کړو. خو مې چې هغه زه صفت کړو که د ډېرو خلکو ویلو وایي لکه دا کیندو والا څه دي دا یو ځای کې دي. روژه چې څه دي روژه کې دې ښځې به ټلیفون وکړو اطمینان دې ته غوږ د وګورئ به درکړم. بلې ورته ټلیفون په ښځو موبایل د غوږ څخه دې لرې شوې. دې ښځو په موبایل یې ورته کړم د هغه په دفتر کې او ښځې پرې بهر ایستې د حال خبر کول او خلک به دقسې ناست وو. د چا سره به مې تعلق هغوله به یې کوله چې چا سره تعلق نه هغوله چا سره ها په تعلق به ورکوله.
په تعلق خلکو لري زما کله هم موږ په تعلق موږ نه دي قدر نه بلاسي قدر نه ځان ته د روټۍ ته دې د ځان ته منې که نه ځان به چې زهر واچو زهر به وخورو لکه خدای دې خرابې پیسې ته نه کښېنوي او هغې د غلطې پیسې ته نه کښېنوي او څه داسې خبره یې څنګه کړو چې څنګه یې څنګه چل دی خیر دی څنګه یې اور څنګه یې والله چې داسې سړی د دیوانونو سره جمعول پکار وي سړي دې لیک کلمې راوباسي موږ هم ته باید خدای دې سړی خطا کړي چې ما کله خطا کړي نو ته ورته څه ویل چې لته بدله درکوم نو بس استا که داسې چلي زه خو دا کارونه نه کوم د مسافرو سره زما دا ګپ شپ شته نه چندې لین دین کوم نه او زه په سکرین باندې ستا نمبر ورکولی نه شم